السلام علیکم قدرمنو. د دې دنیا د دې نړۍ اتل څه دی هغه بزګر دی. ما ورته علم کول، کتابونه مو ویل، بزګر په شنه یخ کې په غنم اوبه لګولې، بزګر په سرو لمرو کې لونه کول، باغو ته انبارونه ورکول، د باغو مځکې اړولې، ونې پیوند کولې، میوې راته جوړولې، میوې پیدا کولې، لاسونه یې تڼاکې وو، پښې چاودېولې، تر چاودو یې سرې وینې تویېدلې. هغه نړۍ د بزګر اوښکې، د بزګر بیلچه او د بزګر خولې چلی. باچا په باچي ناسته، خواړه د بزګر دي. طالب په حجره او په مدرسه کې ناست دی، خواړه او خوراک د بزګر دي. مجاهد په مورچه کې ناست دی، خو لیکن خواړه او خوراک د بزګر دي. بزګر دا معنا لري اوس که څوک موټرسایکل لري، موټر لري او پټرول نه وي پکې، د دې موټرسایکل افادیت اهمیت، د موټر افادیت اهمیت ختم دی. بزګر څه دی؟ د دنیا پټرول دی، دنیا چلونکی دی. ملا په منبر ناست دی، نصیحت کوي، د خدای دین بیانوي. بزګر د نسبار، د وجود لپاره، د وجود د طاقت لپاره په کرونده کې غنم کري، په کرونده کې ونو ته انبار ورکوي، په کرونده کې اوبه لګوي. که چیرې د بزګر بیلچه ودرېدله، که چیرې بزګر خواري پرېښه او بیلچه یې ودرېدله، ټوله دنیا به ودرېږي. نو د دې دنیا اتل څه دی؟ هغه بزګر دی. بزګر ته احترام ورکوي کروندګر، بزګر زیارکش، څوک دروازې جوړوي، څوک ګرمې کوټې جوړوي، څوک سرایونه جوړوي، دیوالونه وهي. نو دا ټول څه دي؟ دا قابل احترام دي. د دوی احترام په موږ فرض دی، د دې احترام په موږ فرض دی. کروندګر، زیارکش، الکاسب حبیب الله، باید موږ دې ته تسلیم شو. په آخري کې دا وایم چې د دنیا د علومو ستر عالم څه دی؟ هغه بزګر دی. جید عالم څه دی؟ هغه بزګر دی. د بزګر بیلچه، د بزګر کرونده څه ده؟ خواړه پیدا کوي، خوراک پیدا کوي، طاقت پیدا کوي. ساینسدان یې خوري، عالم یې خوري، پوه یې خوري، دانشور یې خوري، مشر یې خوري، سپین ږیری یې خوري، د جرګو د مرکو سړی یې خوري، مجاهد یې خوري. بیا دی خپله مبارزه په مخ بیایي. که د بزګر بیلچه نه وي، کرونده یې آباده نه وي، غنم ونه کري، و باغو ته انبار ورنه کړي، دا ټول جدوجهد، دا ټولې مبارزې به ناکامې سي، دا ټول جدوجهد، دا ټولې مبارزې به ناکامه سي. عالم به علم پوره نه کړي، باچا به باچي ونه نیسي، مجاهد به جهاد نامکمله پرېږدي. نو قدرمنو، باید موږ د دې معاشرې، د دې ټولنې زیارکش خلک چې دا دنیا چلی، هغه وپېژنو، هغو ته احترام ولرو. زما مبارز، زما اتل بزګر دی. د دنیا د علومو ستر عالم بزګر دی. زه بزګر ته سلام کوم، باید ټول سلام ورته وکړي، باید زیارکشو ته ټول سلام وکړي، زیارکشو ته احترام ولري، زیارکش په غېږ کې ونیسئ، د دوی د خولو د اوښکو او د دوی د وینو احترام وکړي.